دا خو نو ډېر غټ دي ناکه بیا ولی یمه له ناصر اکا تورې چای ناشته نشته ناشته یې ته یې رواج ده زه پر مور ډېر ګران یم څه وایه ډېر پر ګران دي ستا پلار تا ولي داسې ورته وایي څه پکې چالک په مخه کړي وروره ما درته موټیویشنل سپیکینګ کوئ ډېر ستړی م شولمه ملا قاسم اخوند خو ولاړی درته نور دوه ملایان دا جلا ناست دي یو دا د ملا ناصر اکا تورې چای ناشته نشته ناشته یې ته یې رواج ده موږ رواج دی موږ هره ورځ ګلاب دلی سي زما کاز دلی هغه وروره واته هګۍ ورسره یې چای ورسره یې چې ګلاب یې ولاکې شی راوړي اته هګۍ ورسره یې راوړي تا خو نن د کور په دوه قدمه لرې دی ولاکې ټکۍ دې رسولم ټکۍ به دې رسولی ټکۍ ټکۍ ولې راسته ډوډۍ خو به ته راکوې نه میغه ما نه کدر ته دغه بس صحیح دی ولې اکا زه دې کښېنولی یو تالې ناشته راځي کړمبي دې راخیستې دي د داروخان په چم کړمبي دي دا کړمبي نو څوک څه کې ستا ماله راخیستې دي کټه په څو ده کټه په څو ده دا وی دا ټیم 5-6,000 روپۍ ده بره خو موږ نه ده خو ناصر لالا دا اوس څنګه ژوند دی زه چې ستا برزګي دلې وای یاره ما پول مرضي کې چلوله ما د ها نه راکوله ناشته نه راکوله ما یو پسه حلاله وی چاره ګرځولي ناصر لالا نه حلاله فرقي پر تی زړه نه کېږي دا د وروره اکا زوی زما د اکا په زوی زما اکا زوی چې دی زمینداري په لاس ورغلی ده اکا مې وده ته زمینداري په لاس ورکړله وروره دی چې دی زمینداري په سی ان جي چلیا دغه چای خالي راخیستې خوشه هګۍ به دې راوړلې دغه چرګانو هګۍ اچولي دي هغه به دې راکسلې یو وایي څه شي که مثال تېر که مثال چې دا هغه کې ناصر لالا ته دا ختم کوار یار چې که مثال واره تا مثال تېر وای د زرنې زر اعظم والته راته وایه د بازاره ته راځي نو خطا به راوړئ ما خو ملنګیان دله راوستلو نه کاسه ملنګ دا فیض د ده بیا د ملنګیانو سره نه ده ملنګیان سره جوړ ده فالتوګان دي اوس ګل دی ملنګ دی ګل خو نه دا خو دا ټک دی ناصر لالا دی ببسوس ازماوي که بیا ته وګوره کلاړی دی قاسم ډېر غټ کلاړی دی هغه خو نه زه پیژنم زما د دې ټیم سره اشنا وخت ډېر لوی کلاړی دی دا زموږ کورنۍ داره ګره سکرات بلګا په ملنګان خدای ګره کورنۍ داره ګره سکرات ټول بس ګره ملنګان یا تیش کرا کسو آگئی دا وسبکه چرگلانی که شا بیا بچانا چی سو بچانا چی بیا شا کم نسل چرگ تیرلاندی که شا و سو چرگی لریه بیا یو چی پر آخرسه پسو شا بس بیا یو دانه بیا ما تراکه سید چی که وس دا ماشوم دا دی راغلی دی اکا زوی دا دی اگی ورکلی دا لاسی اگی په سو دی دا په شل پوی 15 شه ایو ورځ ما د شپنجیر سره په لارې واسه یاره ګردې خراب یو ګرمي ده دا ولې زر خراب سي اوس ګرمي شه به یوه ورځ وایي یوه دوې ورځې که دستي بس خراب سي بیا 2 ورځې وایي بیا خراب شه بس هغه ما ته راکړي ګردې خراب وایي او درته محمد لیاس یو نوی آس اخیستی دی زه خو هم د آس سره ډېر شوق لرم هغه تېر وارې سیاس ورته ولاړو هغه زما په خیال چې خرڅ کړی دی اوس دا دی بل آس یې اخیستی دی ته د محمد لیاس آس راښکاره کړه السلام علیکم جوړ په خیر کم نسل آس دې اخیستی دی دا د خوړی یا کا د نسل ته درځه تې راښکاره یا نه نسل دی خوړی یا نه بیا چیش بس دا یو نسل دی ښه نو څنګه دی میلې او شیلې څه وخت بس نو اوس مې جوړوو ورباسو بیا اوس څه پر کښېنستی سې تېر وار خو نه سې پر کښېنست یا اوس په جوړه ده دا په جوړه دا دی ماشاءالله دا اس لسی وای سړی لاس موړ وای ډېر ښه ولې مې ته نږدې واس یعنې دا پر خوراک ته دی خوځوي ښه خوراک په چین کې به کار نه په لري خوراک په چین کې به کار نه په لري
اشه د آس کې وای ډېر زیات سکون یې تا کې لیدلی دی ډېر غټ سکون شته ډېر غټ دا خو نو وژن د صابیانو شی دی بوراک دی و بس په نیت به د جهاد ساتي بالکل دا د غذا شی دی و نو ډېر ښه خوند کوي د بخت شی بیا څه وخت چکر پر راکړی بس مازې اوس د ګرمي تېره شي بلا خو بیا غږ به پر در وکړم بس بیا به در زنګ چې دی بیا په دا یخ کې تی ټریټ دغه کوي ونه ګرمي کې کار نه په لري ګرمي کې خو نو ګرمي ده نو اوس ګرمي خوند نه کوي او دی خپله واستړی دا د تېر واره چې کوم آس ورته ولاړو هغله به ماشاءالله آس واوړی را سره مخته ولو دا خو نو ډېر غټ دی ناکه بیا ولی یمه بس بیا به انشاءالله غږ به راکوې صحیح دی راځه چې را سره وکړه مننه الله دې عزت چې روان یې ټریکټر چې روان کړی روانې باغ لږ ویله ښه ټریکټر هم بیا وه اکازو دا رکیسه ماس واخله آس تودی دی چی شه؟ شه اکازو دا رکیسم ششته آس بدی اخسی شوکیانه سیستم به دی جوړوي یو آس به دته مور پیدا که ها سنې اخیستی دی یو دانه آس لا غواړي او د آس آس به زه چلوم بس ته ما ځوا ما د تیر واش د سره ولاړو هغه ما ګرځویله هغه در دې شوخ هغه ما پر ما کار نه لري ما د اختر په ورځ لا ویډیو سره جوړه کړ چای وک چور واچ شه د خیره وساري برته روان یم د کور خواته ارته آغا صاحب ناست دی آغا صاحب لا بیا واره په تاسو باندې ووینم بس بیا انشاءالله ځان رسوم ناوخت هم سولو دکان ته هم ځم 9 بجې سولې دی راسه څنګه پسو دې ها آیستاو د دروغه وسوله څه وخت مو وکړه ترازه ته وینې پسو دې پیاز پسوی ټماټر پسوی ټماټر په 200 روپۍ ها پیاز په 300 په ټاټې په 340 په ټماټر کې 100 روپۍ ګټه اخلي رښتیا وایي معنی سره ماما دې بیا هم تاسو پراچولی 100 روپۍ راکې ماته ښه په پیازو کې 50 اشه کوم کاروبار مخته سي د وارث شاته را روانې دا ولې منه ټیم لګی چې وخت بیا هم دا د پلار بدوا ولې چا اونه هغه ورځ پلار د شکنځای کولې بدوا دی ولې چری والی وای څنګه ته لپاره صحیح ده سوا سات ناشته کړې ده و شکر کې چیز دی وخوړه ها چی چی دی ور ده نو تو غازه نه پروګرام پر مور پلار باندې مور راکو مور درکو پلار نه کو در هغه ما ده ولر دې کوی سوا و مقصد خو بیا جنجال نه ورسره کړ درغلی درغلی څه کیدو ما ته ویل اوس وارث ته کوزدا ور کوم رښتیا کو ځنه کوم ته څنګه ولې ور اسلام کله به خیر کې سوده د سواخلم ورته ټټي وخت په سوده یو داړي 340 شو بل شي ارزانه شي راکړه ها آی ټماټر بسوي دي 200 شلبي ش پیاز څلورنیم ځپی پټاټې بسوي دي 340 نو څه شرا سره کې وکړه درې سیم بالا ورغځي کې ها ازم روان کې 310 میرا شلبي کټره شلبي ګټه درکړه ا د ګراک ته بسور کې په 10 سیم کوم 30 سیم کوم وس ما دې بسور راکې په 310 ش نو یو کیلو 2 کیلو نه راکې 2 کیلو راځه په کله راکم 2 کیلو دی 2 روپۍ کیلو دا د جمله ګرانه خرڅي خیر اسلام بیا ز سبا د سکو موږ مشکره پټاټې ستا الله تعالی به خیر ها نور به خیر خو راکم را خوجره شنیان تم خوجی ورکه یا ویلې ٹھیک دا نکیب کار دی دا بل خیر نشته پچیشه محمد خیر نشته پچیش تیب کسي ونیسه ها کسي مې ونیسه پرېږده دا تاو د دو الله نو به خیر ما ویندې و شکر کې وسم دي سترګې سمې هغه راکې ما د لیش په ویندې وګورم شم چې کول څه اوس د پلار نه ځي ولې دا استاو د پلار وس کوم څه درته وای ولا دا دې کله ما سره چې کوي نو راځو خو دې دا خام نه جوړه مانه ها ما مور دواي وای خلک له ونی درته ته په نه څه کوي وای دې ګرځي ما چې شته وای ته پر څه دې تا دا وای زبر مو ډیر ګرانه څه وای
ډېر پر ګران دي ډېر ستا پلار تا ولې داسې ورته وایي څه پکې چالک په مخه کړي اچھا ستا د اړې ولې لیوني درته په هغه کډي کې ته څه کړی وه دا د ماته ده ولې دښمني یې در سره راخچې ده نړۍ ماته د جوړونه پوره کړو ښه دا وارث خان دی وروره د لې پاټه کې 200 دښمنان لري 100 دښمنان لري 180 سوا هو نور شي خیر نه نه ولې اداره یا شکر دی چکه یا اصلاح دې کړی دی یا ورکه کړی یو سلاتیا دښمنان دي سبسکرایب مې کړی وتی الله مهربان دی ښه د ورې څو ګټې والله کې کړه سو روز هم نس مړولې دي نستې باج پر اړه چشکه حبیبو چشتي ما باندې خوري اترس درځه حبیب غوا ته ولاړ دی چشتي